د پاکستان لپاره یو بل شرم په پنجاب یا پاکستان کې د یو دارالعلوم استاد یعنی مفتي پر 11 کلنې نجلۍ څه کړي دي. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلنو دوستانو، د دې حقیقت د پوهېدو لپاره ویډیو تر اخر را سره وګورئ او چینل مو سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. پنجاب کې د یو دارالعلوم مفتي پر 11 کلنې نجلۍ څه کړي دي. د پاکستان پنجاب ایالت بنو عاقل ولسوالۍ کې د یو دارالعلوم مفتي شفقت علي د افسانې په نوم پر 11 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. ځایي خبریالان وایي نجلۍ همدې دارالعلوم کې د دیني زده کړې کولې چې شفقت پرې تیری کړی دی. د خبریالانو په وینا یاده نجلۍ له یو کال راهیسې هلته په درسونو بوخته وه. کله چې مفتي شفقت علي پرې جنسي تیری کړی دی، راغلی خپل پلار ته یې شکایت کړی دی. مفتي شفقت علي د پولیسو لخوا نیول شوی دی او پر افسانه یې جنسي تیری هم منلی دی. د افسانې پلار مراد احمد د پاکستان له حکومته غوښتي چې د ده په لوري جنسي تیری کوونکي مفتي اعدام کړي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې له کلونو راهیسې مفتیان او مذهبي مشران پر کمونو نجونو او هلکانو جنسي تیری کوي، خو د سیمه ییزو خبریالانو په وینا چې له لنډې مودې وروسته به بیرته د پولیسو لخوا خوشي کیږي. دا د پاکستان یو خاص سیاست دی چې په ده شاګردانو باندې ترسره کیږي. دا د پاکستان لومړی بدنامي نه ده. له دې څخه مخکې هم تېر وار موږ تاسو ته ویډیو خپره کړې وه چې پاکستان حکومت کې یعنی پاکستان پېښور ایالت کې د عام سړک باندې په موټر کې نجلۍ او هلک په عام سړک باندې څه کومه بازي کوله. د هغې ویډیو په لیدلو لپاره هغه لینک زموږ په یوټیوب چینل کې شته، تاسو یې کتلی شئ. مننه.